یوه مسله د دین چې زده کړله نو د 100 رکعاته نفلونه ډیر ثواب دی. یو آیات چې زده که یا یو مسله د دین چې زده کړله نو د 100 رکعاته نفلونه ډیر ثواب. او که یو څو مسلې د دین چې باب د علم ورته وایي که دا چې زده کړلې نو د 1000 رکعاته نفلونه پې ډیر ثواب کېږي. 100 رکعاته او 1000 رکعاته موږ عام مسلمانان نشو کولی. د خدای نیکان بزرگان بندیان شته د دې نه ډېر به کولی شي خو موږ ځان یادو چې موږ کمزور یو دونه سره نشو کولی. د 100 رکعاتو یا د 1000 رکعاتو نفل ثواب به څومره وي؟ د 100 او د 1000 رکعاتو نفل ثواب نو د 2 رکعاتو نفل ثواب به درته زه ووایم او د 100 او د 1000 به خپل حساب بیا وکړي. عیسی علیه السلام د یو دریاب په غاړه را روان د هغې دریاب په منځ کې د شګو یو ډیرکۍ وه اوچکۍ وه او د هغې د پاسه یو مزیدار تک سپین کاڼی و. دا کاڼی ډېر ښکلی او ډېر ښایسته و، دلکش زړه راښکونکی و. عیسی علیه السلام ورته ګوري او په تماشه دی یا الله څومره ښکلی کاڼی دی پیدا کړی دی. دې کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو. عیسی علیه السلام ته وی دې کاڼي ته ډېر ډېر ګوري او وی د الله په قدرت ډېر ښکلی جوړ دی نو ورته ګورم حیران یم تعجب اغشتی یم. نو جبرائیل علیه السلام ورته دې کاڼي ته را نږدې شه نو څه نور عجایبات به م ووینې. نو چې کاڼي ته نږدې شو نو هغې کې یو دروازه کوله وشوله نو عیسی علیه السلام دننه ورغی. په دې کاڼي کې دننه د خدای یو نیک بزرگ بنده په مانځه ولاړو او ډېر ښکلې طریقه باندې لمونځ کو. چې د مانځه نه فارغ شو نو عیسی علیه السلام ورسره خبرې اترې وکړلې. وی د خدای نیکه بنده څونه وخت کېږي چې دې کاڼي کې دننه عبادت کې مشغول یې؟ هغه سړی ورته وایي 1500 کاله وشو چې په دې کاڼي کې دننه په عبادت کې مشغول یم. جبرائیل علیه السلام ورته زه اوس بهر راوځه. چې بهر راووته نو ورته یې څنګه څه نور حیران شوې؟ ویل او اوس ډېر حیران په دې یم چې دا بنده د ټولې دنیا د نظر نه پټ په تنهایۍ کې په اخلاص باندې عبادت کوي خالص د الله د رضا دپاره. بیریا عبادت ته 1500 کاله وکړله چې دله به الله څونه اجر او ثواب ورکوي. اوس دې ته حیران شو. جبرائیل علیه السلام ورته زه درته اوس بله خبره کوم نو نور به م حیران شي. ستا نه وروسته به پیغمبر راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه یو امتي چې 2 رکعاته نفل وکړي نو د دې بني اسرائیلي بزرګ د 500 کالو د عبادت نه پې الله ډېر ثواب به ورکوي. ستا په دې 2 رکعاته کې دا دونه برکت او ثوابونه دا د پیغمبر علیه السلام د وجې نه دي. نو دا د 2 رکعاتو نفل ثواب شو. د 500 کاله د عبادت نه ډېر ثواب ستا په 2 رکعاته کې شو. لږ بیا په نغدو کې حساب وکړو چې د 100 روپو ثواب یې کېږي. نو د ابو داود شریف کې د جهاد په باره کې یو حدیث مبارک راغلی دی. د مدینې منورې نه شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده، ډیره خشته علاقه ده او په دې کې یهودیان اوسېدل، غدارانو. الله حکم وکړ پیغمبر علیه السلام ته
وی دې علاقې ته ورشه او جهاد ورسره وکړه. نو پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو دغې علاقې ته ورغی او جهاد یې وکړو. الله امداد وکړه، علاقه فتح شوله او ډېر مال غنیمت په لاس راغی. پیغمبر علیہ السلام دغه مال غنیمت په صحابه کرامو باندې په مجاهدینو باندې تقسیم کړ. یو صحابي په خپل ایسه کې تجارت وکړ، اغشتل خرڅول یې کول، نو ډېر مال یې وګټه، نو ډېر زیات خوشحاله و. پیغمبر علیہ السلام ته راغی، وی نن ما دونه ګټه کړې ده چې په دې واده کې یعنې دې علاقه کې دونه ډېره ګټه بل چا نه ده کړې. پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کوي څونه ګټه دې کړې ده؟ دا صحابي وایي 300 اوقیې مې ګټلې دي، یوه اوقیه 40 درهمه ده او یو درهم 3.5 ماسې سپین زر دي. نو 300 اوقیې له چې 40 درهمه کې ضرب ورکې نو 12,000 درهم ته جوړ شو. د موجوده نرخ په حساب تقریبا 30 لاکھ روپے گٹلے وے، 1.5 لکھ روپے. نو غریب سړی د پاره دا ډېری سړی خوشاله وې ما دونه ګټه کړې چې دونه ګټه بل چا نه ده کړې. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې د دې نه ډېره ګټه راته وښیمه. ویل او وی د فرض مانځه نه وروسته چې 2 رکعته وکړي نو د دې نه ډېر ثواب دی. یعنی فرض مانځه نه وروستو چې 2 رکعته وکړي نو دا د 30 لاکھ روپو د صدقې او د خیرات نه ډېر ثواب لري. اوس د دې نه ډېره ګټه نور تاسو ته وښیمه. ولې نه؟ د دې نه ډېره ګټه کم ځای کې ده چې یو بنده جماعت ته یا مدرسې ته راشي او یو آیات زده کي یا یوه مسله زده کي نو د 100 رکعته نفل عمره ثواب دی. نو د بني اسرائیلي بزرگ د 500 کالو عبادت له په 50 کې ضرب ورکا او د دې بل بزرگ د 30 لاکھ روپو صدقې له په 50 کې ضرب ورکا. نو دا د یوې مسلې زده کولو یا د یو آیات زده کولو ثواب دی. او که یو باب د علم زده کی چې په هغې کې یو څو مسلې وي نو د بني اسرائیلي بزرګ دغې 500 کالو له په 500 کې ضرب ورکا او د 30 لاکھ روپو د صدقې له په 500 کې ضرب ورکا. نو دا د یو باب د علم ثواب شو. نو مسلې زده کول ضروري دي. هر ورځ هر مسلمان ته قدم پا قدم بشمیر مسئلے پیخیگی خو منگ پہ ځان نه غرضه کړی دی. نو دا مسئلو ثواب زیات دی. که یو سړی جماعت کې خپل استاذ ته رانږدې شي یا مولوي صاحب ما ته د ورځې یوه مسله ښیه، نو په کال کې به 365 مسئلې خو زده کړي. او که داسې یو دینی مدرسه کې داخل شو نو په هغې کې روزانه بېشمېره مسلې او بېشمېره بابونه د علم راځي. نو مسلې زده کوه، د مسلو تپوس کوه، زده کول ښه دي. کمې مسلې چې ډېرې ډېرې پېښېږي د هغې ډېر تپوس کوه. نو مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دې نه هیڅ څوک هم انکار نشي کولی. نو دا د مرګ او د مړي مسلې زده که